کله ما څوک پوښتنه وکړي چې بریا ته د رسېدلو لپاره څه ډېر زیات مهم دي، څه ته ډېره اړتیا ده، هغه که د ژوند په هره برخه کې وي، نو زه به یو څه حتماً تاسو ته ووایم. یو څه به حتماً ورته پیشنهاد کړم چې په دې باندې فوکس وکړئ. هغه دوامداره هغه څه ترسره کول دي. ګورئ، په ژوند کې هر هغه څه چې تاسې هره ورځ ترسره کوئ، end of the day د ورځې په پای کې هغه ستاسې نتیجه کیږي. نو که تاسې غوره صحت نه لرئ، د خپل وزن څخه رنځېږئ، هرچند اوس جیم ته. زه له ډېره ماشومتوبه په دې عقیده یم که تاسې هر څه دوامدار ترسره کړئ حتما نتیجه اخلئ. مثلا که تاسې پیسې نه لرئ، هره ورځ مهارتونو باندې کار وکړئ، هره ورځ لاړ شئ دویم دریم کار شروع کړئ تر څو ستاسې لپاره پیسې جنریټ کړي، پیسې درته لاسته راشي. نو دا ډېره مهمه ده چې تاسې باید دوامداره ترسره کړئ، هره ورځ ترسره کړئ. دا مهمه نه ده چې خلک څه وایي، دا مهمه نه ده چې تاسو څومره سهولتونه لرئ، دا مهمه نه ده چې تاسو څومره امکانات لرئ. مهمه دا ده تاسو غواړئ بریا ته ورسېږئ، تاسو غواړئ ریزلټ نتیجه لاسته راوړئ، تاسې باید همدا نن دغه پلان ونیسئ چې راتلونکي 2 کاله 3 کاله زه باید څنګه کار وکړم. هغه که په خپل صحت دي، هغه که په خپل بزنس دي، هغه که په خپل روابطو دي، که په هر څه دي، هر څه دوامداره کار ته اړتیا لري. که تاسې دوامداره ترسره نه کوئ، یو ورځ یې کوئ یو ورځ یې نه کوئ، نتیجه هم نشئ اخیستلی. زه د خپل ځان په اړه وایم، زه له تېرو 2 کلونو آنلاین بزنس ترسره کوم، له خپل تلیفون نه کار کوم، ولې هره ورځ ترسره کوم. داسې ورځ نه ده راغلې چې ما آف ډے کړې وي یا مې رخصتي کړې وي. زه مثلا 2 میاشتې 3 میاشتې مخکې ما تصمیم ونیو چې باید نور وزن کم کړم. ما په 2 نیم میاشتو کې تقریبا 15-16 کیلو وزن کم کړی. هغه نه غیر که د ژوند هره برخه وي، تاسې باید دوامداره هغه ترسره کړئ او دا تاسو سره مرسته کوي تر څو بریا ته ورسېږئ. نو که تاسې زما دا پوښتنه وکړئ چې څنګه بریا ته ورسېږو، نو زه درته وایم چې دوامداره ترسره کړئ، حتما بریا ته رسېږئ. دا هیڅ مهمه نه ده چې نن نتیجه ترلاسه کوئ که سبا، خو د ورځې په پای کې حتما نتیجه ستاسې سره ده، حتما بریا ستاسې ده.